د کرکټ مبارکي کرکټ یې مړه مونږ دغه نه ګورو کرکټ زه کله نه کرکټ زه پاکستان والا ګورم پاکستان افغانستان چې وي بیا ګورم نور نه ګورم دا خو ګورې څنګه یې خاصیتونه د ښه دي ملګري د ښه دي ټول شکر خیر الحمدلله ویډیوګانې راتلې نو ما ویله چې ځه ټیک ټاک والا راغوستی که چا راغوستی اغوستی نه وم غوښتی وم غوښتی وې که نه مطلب هغې ما ته پته ده ولیلا صاحبه نوې نظم دی روژې باره کې دغه را سره ووایه صحیح ده وایه قاري صاحب نن زه داسې موډ کې میچ شی مې هم نه دي خوړی په ناره خېټه شروع کوم ها صحیح او بیا په مونږه راغله ښکلې میاشت د رمضانه بیا په مونږه راغله ښکلې میاشت د رمضانه رب پکې بخشش کوي بیا د هر انسان اوري قاري صاحب یو دقیقه صبر دا ورولګوم زه یې بیا درته کارو قاري صاحب قربان دې شم یو ثانه به صبر وکړې ولې نه کارو لټه صحیح شو قاري صاحب اوس وایه بیا په مونږه راغله ښکلې میاشت د رمضانه وی بیا په مونږ راغله ښکلې میاشت د رمضانه لښکته راته وایم بیا به ویلی شي او بیا په مونږه راغله ښکلې میاشت د رمضانه وی بیا په مونږ راغله ښکلې میاشت د رمضانه رب پکې بخشش کوي بیا د هر انسان رب پکې بخشش کوي بیا د هر انسان اوس دې صحیح وي رب پکې بخشش کوي بیا د هر انسان رب پکې بخشش کوي بیا د هر انسان قاری صاحب ما چغې ډېرې والي کرکټ کې څه اواز مې خراب دی که نه ته مه وایه زه به یم ما کنې ته ووایه او بیا په مونږه راغله ښکلې میاشت د رمضان رب پکې بخشش کوي بیا د هر انسان رب پکې بخشش کوي بیا د هر انسان او څه ښکلې روژې به وي هر خواته راوي به وي څه ښکلې روژې به وي هر خواته راوي به وي هر خوا په مسجد کې به شروع ختم القرآن رب پکې بخشش کوي بیا د هر انسان رب پکې بخشش کوي بیا د هر انسان بیا په مونږه راغله ښکلې میاشت د رمضان رب پکې بخشش کوي بیا د هر انسان رب پکې بخشش کوي بیا د هر انسان ماشاءالله ماشاءالله قاری صاحب کې ما مسافرۍ باره کې ملګري ویلي چې مسافرۍ باره کې څه مسافر خوښ یم ما دې اورېد ابو ته ختلي دي څه کې او که مړي باندې هم خبرې کېږي مسافر پکې یادېږي په ژوندي هم خبرې کېږي په غم خبرې کېږي په خوشحالۍ خبرې ټول مسافرو باندې دا خو ده خبره بس مړه مسافر غریبان یاره بس ولې غریبان ښه خوري ښه څکي قرآن مې دی که افغانستان کې کلي ته باندې وادرېد سخت ژوند دی مړه ما ته پته ده یار موږ دلته یو کس دی علاقې والا ولا که څوک مسافرۍ کې ښه ژوند نه دی خوشې بد کوي دوستانو صفا خبره به درته کوو د هغې ځای نه دلته ښه خورئ ښه څکئ په سپینه کې ګرځئ روډجان بیا څه شي له خبرې کوئ قربان وایه قاري صاحب خو به مزو کېږي مسافر ټول کال ته وې اوس یو بل له سرونه مات کړی وی ښځه یو کړی درته یم مسافر
او زړه مې دردېږي چې اختر ته درشم د خپلو وروڼو ساه وطن ته درشم زړه مې دردېږي چې اختر ته درشم د خپلو وروڼو ساه وطن ته درشم پردی وطن دې څه کولی نشم مورې دعا کړه زه درتللی نشم مورې دعا کړه زه درتللی نشم اختر خو راله زه تنها یم مورې درونو خویندو نه جدا یم مورې پردی وطن دې څه کولی نشم او داسې اختر خو تېرولی نشم مورې دعا کړه زه درتللی نشم مهرباني ټیم دې راوړه. قرباني شم قاري صاحب زه اوس به خبرې کوم